منکی پاکس یا د بیزوګي د تڼاکو یا د بیزو د تڼاکو یا د شادو د تڼاکو ناروغي چې کومه ده، یعنې دا داسې یو سخت شکل نه لري، دا د زکام په شکل باندې وي چې سردردي، ځاندردي، تبه، همدارنګه بې اشتهایي دا ورسره چې دی موجوده وي. او همدارنګه په مخ کې دانې پیدا کېږي، سرې دانې، او بالاخر دا په تڼاکو بدلېږي، دا تڼاکې بیا چوي او بالاخر چې بیا په یو زخم بدلېږي او دا زخم یې ورو ورو وچېدو خواته ځي. په کوچنیانو کې هغه خلک چې مقاومت د بدن یې کمې، لکه د سرطان، ایډز ناروغان، او همدارنګه هغه خویندې میندې چې حمل ولري، په ځینو پیښو کې چې دی په دې کې سخت شکل رامنځته کېږي چې ورسره د دې ترڅنګ سږي هم په ناروغۍ باندې اخته کېږي، ناروغ ته چې دی سینه بغل پیدا کېږي چې بیا مغز په ځینې واقعاتو پیښو کې چې کوم دی په میکروب باندې اخته کېږي، او یا چې دی یو عمومي میکروب د ټول بدن ورته پیدا کېږي چې وینې ته دا میکروب داخلي. خدای په ډېرو زیاتو کمو پیښو کې چې دی